جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال جی؟ څنګه یې کاکا؟ خیر مال حالات ښه دي؟ ټیک ټاک یې؟ زه دې وپېژنم. ته لږ نوم راته خپل وښیه نو. دقه چې دي که نه بیا اشنا سره کې ناشنا کې په ایمان دې ټایم کې زه اوس ګیر یم نو اوس دغه خبره کې زه بیمار شوم خدای پاک بیمار کړی یم نو اوس تاسو ګوره سترګې بدلوئ. الله دې ښه کړه پاک پروردګار دې ښه کړه. امین. الله دې روغ موټ کړه خیر سره. دا ستا بخت به څه چل دی؟ زه پالج والی یم. پالج والی؟ نو بیا ولې روتې کاکا نو مزدوري دا تا وګوره. بچیا داسې کار دی که نه یو خو ډاکټر وایي چې ورزش کوه بل خولې ګڼې دي او زوی مې یو دی د ګټې نو بس ووتم که څه پکې وشي که نه نو بس دغه زمونږ لپاره دغه یي که نه غنیمت وي. کاکا زه خو د دې لپاره ودرېدم چیک اپ له ورغلي ما ډاکټر له دلته چیک اپ مې وکړو چې واپس ووتم کور مې راته رنګ وکړو پې راواله مېلمانه راغلي چې ولې پخو چې هغه دوکان ته ودرېدم په جیب مې څنګه لاس وو بفور هلته په کمپلیکس کې چاواله. ستاسو نوم څه دی؟ زما شاه سواره. شاه سوار صاحب الله دې بدرنګېنو څه زه به د دوا کوم اورې دا شول چې تا ماله پیسې راکړلې. نه ما خو تاله درکړې خو ته ماله راکړې چې پې یوسم که نه زه خو وایم پې دپاره ته ودرېدم چې بیا څومره درکړم چې په مخه د چاته درالم قرض راکړه بس یار څومره راکړې چې پې صرف یوسم چې په مخه د کله درالم بس تاله به زه خپلې پیسې درکړم 200 روپۍ درکړم چې څومره راکړې کاکا خدای دې کړي چې بس چې زه به پې یوسم. سل خدا والا که نه سل نور درکړم خو در سره نه وي نو بس بیا خیر دی دا. کاکا یو خبره ده کومه تا خو 200 روپۍ ماله راکړې په دې خو به زه پې یوسم خو که ته ماله بیا مخې له رانلې هسې نه په دې مې بیا الله پاک راټینګوي په آخرت کې. بس مړې الله خو لوی بچایي ده که نه مال بیا الله پاک د بل ځای نه راکړي بل ځای نه به درکړي صاحب الله دونه یقین دی. ولې مې یقین دی خو یقین مې دی دا ګوره تا 2 نوټه راکړل که نه د سلو کیدای شي دې په دې د الله پاک د 5,000 2 نوټه درکړي. نو د هغه په در کې څه کمې دی؟ نشته پکې کمې نه لا محدوده خزانې دي چې کمې پکې نشته نو دا واله 2,000 ما پرېږدوه دا له چا درکړې ګوره زه تا ته یو خبره کوم ته ما نه پېژنې او زه تا نه پېژنم دا 2 نوټه تا له چا درکړل؟ دا الله راکړه. بیا خو پکې بالکل الله پاک دې په دنیا هم ښکلې کا خو په جنت کې دې الله پاک په هغه سور کا چې تمام جنت سیلونه پکې کې الله پاک دې چې څه خوري او بس خوري په خپل راځي. الله پاک دې د شاه سوار صاحب یو خبره کومه دا احادیث کې مفهوم یې دا دی. ها بابا زه د خبره کومه دا دوا شاه سوار ته نه لګي زما جد نوم دی زما جد نوم دی دغه دعاګانې د الله پاک ما ته قبولېږي او که شاه سوار په نوم باندې رسوږي الله پاک هغه ته هم قبولېږي. دغه 2 نوټه چې کوم تا راکړل که نه دا ډېرې خوږې پیسې دي دې نه به داسې کار وکړم دغه یو نوټ به ځان ته پرېږدم ځکه چې دا خوږې پیسې دي نورې پیسې راځي خو دا یو نوټ واپس جیب کې واچوه ما پرېږدوه الله پرېږدوه امجد صاحب ډېره زیاته مننه لګي په امجد صاحب داسې کار دی که نه ګوره زه نه یم زه ما بولډینګونه جوړ زه ګلکار وم خو نن زه لاړم چلې له مېلمنو سره مې چله وه چې رالم ما د زړه اپرېشن کړی بس وینه مې پیړه شوې وه او بس وال مې تېز و چټک و هغې یې دې سر ته کچره ویشتې وه دا یو طرف مې کېناسته بس امجد صاحب زه د یو خبر وکړم کاکا دا بیمارۍ نه دي دا به زموږ په پیغمبرانو هم راتلې دا پوه شه چې الله پاک 13 کاله بیماری دا پوه شه چې دا الله پاک په یاد کې راغلی دا امتحان دی او الله پاک دې موږ ټول په دې امتحان کې پاس کړي. لاړم نه رجي امين. دا خو مې باباجي ډېر ښکلی لیکي ډېر ښایسته لیکي الله پاک ډېر ماشاءالله. هسې خوږې د ښایست خبره نه ده هسې خوږې د ښایست الله دې د بدرنګۍ نه وساته. الله دې روح